یو صحابي د جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکوي. یو: ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، په کوم شي ګناه بخښل کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په اوښکو، عاجزي او ناروغي سره. دویم: زه غواړم چې ستر عالم شم، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تقوا غوره کړه، عالم انسان بشي. دریم: غواړم چې شتمن شم، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قناعت کوه، مالدار بشي. څلورم: غواړم چې یو نیک انسان واوسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خلکو ته ګټه رسوه. پنځم: غواړم چې عادل انسان شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم څه چې ځان ته خوښوي هغه نورو ته هم خوښوه. شپږم: غواړم چې د الله جل جلاله په دربار کې ځانګړی مقام ولرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډیر ذکر کوه. اووم: غواړم احسان کوونکی واوسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله جل جلاله ته داسې عبادت کوه ګویا ته هغه وینې یا داسې چې هغه تا ویني. اتم: غواړم چې ایمان مې پوره اوسي، څه باید وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ښه اخلاق ولره. نم: غواړم چې د الله جل جلاله تابعدار انسان شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرایض په کلکه سره ونیسه، مه یې قضا کوه. لسم: غواړم چې په قیامت کې په نور رڼا سره پاڅېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پر خلکو له ظلمت ځان وساته. یولسم: غواړم چې الله جل جلاله په ما رحم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته پر نورو خلکو رحم کوه. دولسم: په ګناهونو کې کمی غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په کثرت سره استغفار کوه. دیارلسم: غواړم چې ښه د عزت څښتن شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خلکو ته لاسنیوی پرېږده، سوال خیرات او طمع مه کېږه. څوارلسم: څنګه مې روزي پراخه کړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تل پوه او اوداسه ګرځه. پنځلسم: کوم شی دوزخ ور سړوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي روژه نیول. شپاړسم: کوم څیز د الله جل جلاله غوسه کموي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په پټه صدقه او صله رحمي. ولسم: تر ټولو غټ بدکار کوم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ناسمه رویه او بد اخلاقي. اتلسم: تر ټولو ستره نیکي څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نیک اخلاق، عاجزي، په غم صبر او رضا بالقضا. نولسم: غواړم چې زما ستر او پرده وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ته له نورو خلکو پرده کوه. شلم: له رسوایي او شرمندګۍ څخه خلاصېدل غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له زنا څخه ځان ساته. یوویشتم: څه وکړم چې دعاوې مې قبول شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حرام مه خوره. دوهویشتم: د الله جل جلاله له قهر څخه د ځان ساتل غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په خلکو باندې غصه مه کوه. درویشتم: غواړم چې په الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ګران شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم څه چې الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګران دي هغه خپل محبوب جوړ کړه. شیر کول یې صدقه جاریه ده.